د امنیتي ځواکونو لخوا د نظام الدین قیصاري نیول کېدل. کورنۍ چارو وزارت وایي قیصاري تر 14 ساعته مقاومت وروسته نیول شوی دی. موږ دولت نه دا امید نه لرو چې موږ دلته په ښار منځ کې جنګ کې زموږ شیشې ماتې شوې، کورونه مات شول، هر شی در بدل شو. کنفرانس د امریکا متحده ایالاتونو سفیر جان باس وایي ممکن له وسله والو طالبانو سره تر هوکړې وروسته مرستې کمې شي. زه چې له تیرو 2 کلونو راهیسې د سفیر په توګه دنده ترسره کوم، اداري فساد یوازینی موضوع ده چې زموږ خلک یې ناهیلي کړي دي. په افغانستان کې د پراخ فساد موجودیت د مرستو د توقف او کمیدو سبب شوی. او واشنگټن پر ایران او اروپایي کمپنیو بندیزونه اعلان کړل. واشنگټن وایي بندیزونه تر نظامي اقدامه ښې پایلې لرلی شي. درنو لیدونکو سلام. د شپږو بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د 1499 هجري لمریز کال د لیندۍ 24مه او د 2019 میلادي کال د ډسمبر 15مه نیټه ده. دا هم بشپړ خبرونه. بیان سید ادریس سادات. د نامسؤله وسلوالو قمندان نظام الدین قیصاري تر 14 ساعته مقاومت وروسته ونیول شو. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې قیصاري نیول شوی، خو کسان اوس هم له امنیتي ځواکونو سره پر نښته بوخت دي. چارواکي وایي د نظام الدین قیصاري پر کور له تېرې شپې 12 بجو راهیسې د افغان ځواکونو عملیات پیل شوي چې د ورځې په پای کې د کمانډوي ځواکونو لخوا پرې ځمکني او هوایي عملیات ترسره شول او په پایله کې نیول شوی ده. د مزار شریف ښار اوسیدونکي وایي حکومتي ځواکونو د قیصاري د نیولو لپاره د عامو خلکو کورونه هم زیانمن کړي او خلکو ته یې زیانونه اړولي دي. د ویلو ده چې په تېرو څو کلونو کې له امنیتي ځواکونو څو وار د نظام الدین قیصاري د نیولو بیرته آزادولو لپاره استفاده شوې ده. د نامسؤله وسلوالو قمندان نظام الدین قیصاري له افغان ځواکونو سره تر 14 ساعته مقاومت وروسته ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت سرپرست په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې قیصاري نیول شوی، خو د هغه کسانو له امنیتي ځواکونو سره نښتو ته ادامه ورکړې. د نظام الدین قیصاري د نیولو لپاره له تېرې شپې راهیسې عملیات روان وو چې په پای کې ځانګړو ځواکونو د قیصاري په کور د ځمکې او هوا له لارې بریدونه پیل کړل او په هغه یې د محاصرې ساحه ورتنګه کړه. سیمه کې عیني شاهدان وایي چې د قیصاري د نیول کېدو عملیاتو پر مهال مزار شریف ښار کې د خلکو زیات کورونه زیانمن شوي او خلکو ته ډیر زیانونه اوښتي دي. دوی نیوکه کوي چې ولې دغه کس که ګناهکارو پخوا تر نیول کېدو وروسته بیرته آزاد شو. موږ دولت نه دا امید نه لرو چې موږ دلته په ښار منځ کې جنګ کې زموږ شیشې ماتې شوې، کورونه مات شول، هر شی در بدل شو. تا له زموږ کورونه وګوره، موږ له مالی او ذهني تاوان رسیدلی دی. در خانه ما رفتم یا سعی کنید تقریبا 10 مرمی داخل خانه خورده، شیشات تکه تکه است. ما بدر ما از دولت میره میخوایم که آرامی را بیاره. اگه یه آدم که اگر نافام بود دیگه بود چرا یک دفعه گرفتن پس چرا اینا کردن؟ طفلا کل مردم هم طفلای ما کل ما بدل کلش ما زیرخانه در آمدیم از صبح که از شب 11 بجه شب که زیرخانه دارم تا حال زیرخانه است. نظام الدین قیصاري چې د جنبش ګوند له ملاتړو یادېده، تیر کال د ولسمشر غني خلاف د هغه د څرګندونو له امله د ملي امنیت ځواکونو له لوري ونیول شو چې د جنبش ګوند د زرګونه پلویانو له لوري تر لاریونونو وروسته د 2013 کال د ډسمبر په 28مه نیټه په ضمانت آزاد شو. از برنامه حدود دارم مشورت جمع میکنم کلا معامله کنه میگم مالکی معامله کنه مالکی در بودم آمده و شما آزم میگم که این آدم کی است، شما خودتون میفهمید که آدم مال چی معامله کنه. خو د ملي امنیت له بند څخه د قیصاري تر آزادېدو یو کال وروسته نوموړي د جنرال عبدالرشید دوستم خلاف دریځ ونیوه
او هغه یې تورن کړ چې د نابودولو طرحه یې درلوده او د پر سر معامله کړې. دیشب تا هنوز ما در اطراف خانه‌اش هستیم. تمام ساحه فعلا انسداد است و پلیس ما با همکاری اردوی ملی، امنیت ملی، عرصه ارگان مشترک ما در ساحه حضور داریم. این اواخر یک سلسله مشکلات را آقای قیصری در ولایت بلخ ایجاد کرده بود. این شکایات مرکزی شده بود بر اساس هدایت وزارت محترم داخله و وزارت محترم دفاع و همچنان فیصله محکمه ولایت بلخ امر دستگیری آقای قیصری داده شده. باز به اساس همون نیروهای امنیتی حوالی 12 امشب اطراف خانه قیصری را محاصره کردند. شنونکي وایي چې حکومت لومړی قیصاري ونیو او بیا یې له خوشي کېدو سره سم د دوستم خلاف تقویه کړ او اوس بیرته له عطا محمد نور سره د معاملې په ترڅ کې نیول کیږي. د شنونکو په باور د حکومت دا چارې په خلکو او سیاسي مخکښه طبقه کې اختلافات راټوکوي او وروسته پکې امنیتي ځواکونه کاریږي چې د افغانستان لپاره ښه عواقب نه لري. دغه خلکو نیول خوشي کول دا یو ډول دوه مخیتوب او سیاسي بد اخلاقی او د افتضاح تر کچې شړیدنه د نظام ده. همانند قیصری کسایی که مسلح شدن و سلاح گرفتن از جانب کی بود و چرا این کارها دامن زده میشه و بالاخره امروز در مزار شریف وضعیت جنگی، مزار شریف شکل وضعیت جنگی را به خود گرفته. د افغان ځواکونو د 14 ساعت عملیاتو وروسته د نظام الدین قیصاري د نیولو پر مهال 2 امنیتي سرتیري ټپیان شوي او د نظام الدین قیصاري 3 ساعتونکي وژل شوي دي. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر وایي ممکن له وسلوالو طالبانو سره د سولې تر هوکړې وروسته افغانستان سره مرستې کمې شي. جان باس وایي ښایي وسلوال طالبان تاوتریخوالي کم کړي، د افغانستان اسلامي جمهوریت په رسمیت وپیژني، هوکړه ترسره شي، خو د متحده ایالاتونو په شمول به نور نړیوال هیوادونه له افغانستان سره ځکه مرستې ونه کړي چې حکومت او خصوصي سکتور خپل باور له لاسه ورکړی او هغه منابع چې د افغان چارواکو په اختیار کې ورکول کیږي ترې سمه استفاده نه کیږي. د فساد پر ضد د مبارزې په دې کلني کنفرانس کې ولسمشر غني هم د فساد پر وړاندې مبارزه کې نیمګړتیاوې ومنلې او کورنۍ چارو وزارت ته امر وکړ چې د عامه نظم پخوانی مشر زمری پایکان ژر تر ژره ونیسي. ارکی د فساد ضد مبارزې نړیوال کنفرانس پر مهال د فساد پر ضد د مبارزې له نړیوالې ورځې نمانځنه وشوه. په دې غونډه کې چې پر ولسمشر غني سربیره ګڼو کورنیو او بهرنیو چارواکو او سفیرانو ګډون کړی و، په کابل کې د امریکا سفیر له طالبانو سره د سولې تر هوکړې وروسته له افغانستان سره د مرستو د کمیدو له احتمال څخه خبر ورکړ. د امریکا سفیر وایي چې ښایي طالبان تاوتریخوالی کم کړي، د افغانستان اسلامي جمهوریت په رسمیت وپیژني، هوکړه ترسره شي، خو د متحده ایالاتو په شمول به نور نړیوال هیوادونه له افغانستان سره ځکه مرستې ونه کړي چې حکومت او خصوصي سکتور نور خپل باور له لاسه ورکړی او هغه منابع چې د افغان چارواکو په اختیار کې ورکول کیږي ترې سمه استفاده نه کیږي. طالبان به تاوتریخوالی کم کړي، خپله وسله به پر ځمکه کیږدي، د افغانستان اساسي قانون او جمهوریت به پر رسمیت وپیژني او په نهایت کې به د سولې هوکړه وشي. خو دا سمه ده چې سوله ښې پایلې لري، اما تر سولې وروسته به ډېر مرستندویه هیوادونه له افغانستان سره مرسته ونه کړي ځکه حکومت او خصوصي سکتور خپل باور بایللی دی. له دې سره کابل کې د امریکا سفیر نیوکه کوي چې فساد لا هم په افغانستان کې له جدي ستونزو یادېږي او دغه مسله سبب شوی چې نړیوال له افغانستان سره خپلې مرستې کمې کړي. په ورته وخت کې په کابل کې د انګلستان سفیر هم وایي چې د فساد موجودیت میلیاردونه ډالر مرستې ضایع کړي. زه چې له تیرو 2 کلونو راهیسې د سفیر په توګه دنده ترسره کوم، اداري فساد یوازینۍ موضوع ده چې زموږ خلک یې ناهیلي کړي دي. په افغانستان کې د پراخ فساد موجودیت د مرستو د توقف او کمیدو سبب شوی. اداري فساد له افغانستان سره میلیارډ ډالري مرستې ضایع کړي دي. له اداري فساد سره جدي مبارزه دغه ستونزه حل کولی شي
هغه مرستې چې مونږ کوو باید په تړاو شفافیت او حسابدهي موجوده وي. خو ولسمشر غني چې د ناستې ته خبرې کولې سره له دې چې فساد مني، خو وایي چې د فساد ضد مبارزې په برخه کې د ځینو ادارو هڅو نتیجه ورکړې. ولسمشر غني د غونډه کې کورنیو چارو وزارت ته په جدي توګه امر وکړ چې د عامه امن و نظم پخواني قومندان زمري پایکان د نیولو لپاره اقدام وکړي. ولسمشر وایي پایکان د عامه نظم اداره د فساد په منبع بدله کړې وه. امروز از خاطر عدم دستگیری زمري پایکان شورت افغانستان روزانه وزیر صاحب داخله مورد سوال و اراده سیاسی ما مورد سوال قرار میگیره. سر از حکم شده یک نهاد سرتاسری را که نظم عامه بود به یک منبع فساد بدل کرده بود. دستگیری از این افراد جناب وزیر صاحب داخله امر است برتان به زودترین فرصت باید عملی شود. کابل کې د امریکا سفیر داسې مهال د فساد پر زیاتوالي اندېښنه ښیي او د سولې تر هوکړې وروسته له افغانستان سره د مرستو د کمیدو خبره کوي چې لا هم افغانستان د فاسدو هیوادونو په کتار کې ځای لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هیواد په ولایتونو کې د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر پیل کړ. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دوی د دې پروسې ژر پای ته رسیدو لپاره ژمن دي او د هیواد ولایتونو بیاشمیرنې بهیر له بشپړېدو سره هممهاله ابتدایي پایلې اعلانوي. په ورته وخت کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همګرایي ټیم وایي دوی د تقلبي نتایجو اعلان ته عجله نه لري، خو کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې د شاوخوا 1000 محلونو په تړاو تصمیم ونیسي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات همګرایي ټیم له لوري د بیاشمیرنې بهیر د پیلولو په تړاو تر اعلان وروسته کمیسیون د یکشنبې په ورځ په ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې بهیر پیل کړ. د ټاکنو کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي چې دوی د دې پروسې ژر پای ته رسیدو لپاره ژمن دي او د ولایتونو بیاشمیرنې بهیر له بشپړېدو سره هممهاله ابتدایي نتایج اعلانوي. تعهد دا چې ان شاء الله ډیر زر به دغه پروسه پای ته ورسو تر څو موږ کولی شو دغه باقي ولایتونه هم د هغه 20 ولایتونو سره یوځای کړو او ابتدایي نتیجه خلکو ته اعلان کړو. له دې سره په ورته وخت کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همګرایي ټاکنیز ټیم وایي چې دوی د تقلبي نتایجو د اعلان لپاره عجله نه لري. دغه انتخاباتي ټیم وایي چې د ټاکنو کمیسیون لا هم د 1000 محلونو په تړاو تر اوسه هیڅ تصمیم نه دی نیولی. عجله هم نداریم برای یک نتیجه تقلبی و معلومه که همکنون هم مسئله مربوط به 7 ولایت نیست، حدود بیشتر از 1000 صندوق دیگه یا محل دیگه است که کمیسیون نتونسته در موردش تصمیم بگیره. ټاکنو کمیسیون داسې مهال په ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر پیلوي چې د انتخاباتي ټیمونو استازو له تېرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د دغه بهیر د پیلېدو مخه نیولې وه او د 300 زره تر وخت مخکې او وروسته کارول شوو رایو د ابطال غوښتنه یې کوله. بلخوا واشنگټن غواړي تر راتلونکو څو ورځو له افغانستانه د 4000 سرتیرو د ایستلو بهیر پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پوځي چارواکو NBC خبري شبکې ته ویلي واشنگټن تر راتلونکو څو ورځو پورې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پریکړه کوي او ښایي په لومړي پړاو کې د خپلو ځواکونو شمیر 8000 ته راټیټ کړي. د ولسي جرګې غړي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو هرکلی کوي، خو وايي متحده ایالات باید خپل ځواکونه په مسؤلانه ډول بهر کړي. که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو تر دا مهاله نتیجه نه ده ورکړې، خو یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي واشنګټن له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره چمتووالی نیسي. د امریکا پوځي چارواکو NBC خبري شبکې ته ویلي متحده ایالات به تر راتلونکو څو ورځو پورې له افغانستان څخه د 4000 سرتیرو د ایستلو لړۍ پیل کړي. امریکایي چارواکو ویلي د دې شمېر ځواکونو په ایستلو سره به د دوی عملیات د القاعده او داعش ډلې پر ضد پر جګړې متمرکز شي. د دې 4000 سرتیرو په ایستلو سره به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمېر 9 یا 8000 ته راښکته شي. په دې سره به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمېر تر ټولو ټیټې کچې ته راکمې شي. دا ځواکونه به تر هغه پاتې وي څو له طالبانو سره با اعتباره مذاکرات ولرو. له هغه وروسته به زموږ ځواکونو تمرکز د القاعده او داعش پر له منځه وړلو متمرکز وي.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د امریکایي ځواکونو د شمیر کمولو په تړاو څه نه دي ویلي، خو وایي ناټو سازمان په افغانستان کې خپل ماموریت ته ژمن دی او تر هغو به دلته پاتې وي څو ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان د ترهګرۍ پر مرکز نه بدلیږي. د ملي شورا غړي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو هرکلی کوي، خو وایي امریکا باید خپل سرتیري له افغانستان څخه شرایطو ته په کتو او په مسؤلانه ډول بهر کړي. د امریکایانو حضور دی چې دلته جنجال پیدا کړی دی. د امریکایانو 18 کاله دلته د هغه وعدو خلاف اوسېدل چې په کوم نیت او په کوم اراده باندې افغانستان ته راغلي دی چې وځي د افغانستان خلک د دې استقبال کوي د وتلو نه، حتما باید وځي، 3000 نه باید ټول وځي، خو خبره دا ده چې کله د دې د راتګ سره کوم جنجالونه پیدا شوي دی باید مسؤلانه ووځي د دې مملکت نه. مسؤلانه په دې معنا باندې چې په دې مملکت کې ډېرې خرابۍ کړي دي، ډېر اختلافات پیدا کړي دي، ډېرې ناامنۍ زېږولي دي. دا د امریکایانو مسؤلیت ته چې دوی وضعیت ته په کتو سره خپل فوزونه له افغانستان څخه وباسي، داسې نه چې په یو ځل باندې دوی خپل فوزونه باسي. بله مهمه خبره دا ده چې تر اوسه پورې دلته په افغانستان کې چاته معلوم هم نه دي چې څومره امریکایان فوزونه په افغانستان کې موجود دي. دوی چې دا یې چې موږ 12,000 یا 14,000 دا هېڅ چاته هم نه دي معلوم، یا موږ 2,000 وځو یا 4,000 وځو، هغه د امریکایانو خپل کار ده. امریکایي چارواکو له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې، خو د امریکا ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي و چې ژر به خپل ځواکونه بهر کړي. د ولسمشر غني د ملي امنیت پخوانی سلاکار په قطر کې له زلمي خلیلزاد سره کتلي. د حنیف اتمار له دفتره په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دې لیدنه کې د سولې پر وروستیو پرمختګونو خبرې شوې دي. د اتمار دفتر ویلي دواړو لورو د تاوتریخوالو د کمولو بین الافغاني مذاکراتو د پیل پر اړتیا هم ټینګار کړی ده. د حنیف اتمار مطبوعاتي دفتر وایي دوی د افغان سولې په برخه کې د متحدو ایالاتونو رول مهم او ټاکونکی بولي. د ځانګړو ځواکونو قطعه په زابل ولایت کې له خلکو باج اخلي. د مشرانو جرګې غړي په زابل ولایت کې عام خلک د 01 او 02 قطعو لخوا له کوم جرم پرته زنداني کیږي او د پیسو له ترلاسه کولو وروسته بیرته خوشي کیږي. سناټورانو همداراز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر حضور نیوکې کوي او د بهرنیانو حضور د جګړې د دوام لامل بولي. په ورته مهال سناټوران د سولې روانې پروسې ته په اشاره وایي مذاکرات د امریکا متحدو ایالاتونو وسله والو طالبانو لخوا په مبهم ډول پرمخ وړل کیږي. د ځانګړو ځواکونو د 01 او 2 قطعو له لورې ملکي وګړو ته د تلفاتو پر اوښتو تر اندېښنو وروسته تازه دغو ځواکونو په زابل ولایت کې له خلکو باج اخیستل پیل کړي دي. په مشرانو جرګه کې د زابل ولایت استازي د عمومي غونډې پر مهال وایي چې د ملي امنیت اړوند د ځانګړو ځواکونو 01 او 02 قطعې خلک له کوم جرم پرته زنداني کوي چې په بدل کې د پیسو غوښتنه ترې کوي. سناتوران وایي چې ځانګړي ځواکونه له خلکو باج اخلي چې باید حکومت یې ژر تر ژره مخنیوی وکړي. په بازار او په ښار او په دیهاتو کې راځي چاپی خلک دلې ته هم وژني او هغه بېګناه خلک او نور د ځانه سره وړي بندیانوي د 4-15 ورځو لپاره بیا امنیت ته ورکوي، د امنیت سره بیا بیا د پیسو په مقابل کې بیا بیت خوشي کوي. څوک پیسو مقابل کې خوشي کوي او څوک چې پیسې نه لري هغه نو بیا د سیاله ورته جوړوي کې بیا بندیان دي. خاصو قطعاتو چې په زابل کې د خلکو ته بندیان کوي او بیا پیسې غواړي، دا یو اساسي مشکل ده. په راتلونکي کمیټې رؤسام کې بحث کوو او اوس هم موږ دا غواړو چې دا مسله مسؤلینو ته ورسوو چې خدای وکړي رسیدګي وشي. د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې غونډه کې سناتورانو همدارس په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د جګړې د دوام په معنا بولي او زیاتوي چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو حضور د جګړې زیاتوالي لامل شوی. مخته تر دې چې امریکایان افغانستان ته نه ورغلي، ناټو افغانستان ته نه ورغلي، په افغانستان کې مشجار چا پیژندوینه، داعش چا پیژندوینه، اداري فساد چا پیژندوینه، په دغه شکل خو مطلق نه و. دغه پاشا چې اوس په افغانستان کې یا لږ دي یا ډېرې، دا ټوله دغه خارجه کوتو په موجودیت کې راغلي دي، دا د دوی سره راغلي پر موږ باندې تپلي. د ملي شورا غړي د امریکا او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې د عمومي اوربند په ترسره کېدو ټینګار سره وایي چې که له امریکایي لوري سره اوربند کېږي بیا به هم په افغانستان کې افغان وژنه دوام پیدا کړي.
سناتوران وایي چې د دواړو غاړو ترمنځ د مذاکراتو دوام مبهم حالات غوره کړی دی. زما پیشنهاد دا دی که دغه سوله کې د افغانستان ملت او دولت خاصتا د دوې خونې د ولسي جرګې او د مشران جرګې په دې سوله کې خپل نمایندگان ولري چې دا د افغانستان د خلکو آواز دی. این صلح با مردم افغانستان و حکومت افغانستان هیچ نوع رابطه ای نداره. اگر رابطه می داشته باشه بعد منافع مردم افغانستان، خواستهای معقول و مشروع مردم افغانستان توسط حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در این صلح تمثیل شود. د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې عمومي غونډې پر مهال سناتورانو یو ځل بیا له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتنه وکړه چې د بایومټریک سیستم په اساس ژر تر ژره د ولسمشرزو ټاکنو پایلې اعلان کړي او روان بحراني وضعیت د پای ټکی کېږدي. د داعش ډلې نیمایي جنګیالي لا هم په افغانستان کې فعالیت لري. انګلیسي الجزیرې په یو تازه راپور کې ویلي سره له دې چې افغان او امریکایي ځواکونو په ګډه داعش ډله خپلې ځپلې، خو داسې اټکل کېږي چې د دې ډلې نیمایي جنګیالي لا هم په افغانستان کې فعالیت لري. د سرچینې په خبره ویل کېدل چې د داعش ډلې 4000 کسیزه ډله په افغانستان کې فعالیت کوي چې ښایي له دې ډلې نیمایي اوس هم په افغانستان کې فعال وي. په راپور کې راغلي چې د هیواد سړېدو له امله هم ښایي د داعش ډلې په فعالیتونو کې کموالی راغلی وي. نو له همدې امله افغان او بهرنیو ځواکونو ته په کار ده چې د دې ډلې پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. د بلخ پخواني والي عطا محمد نور او د هغه زوی له ولسمشر غني سره لیده کاته خبرې اترې کړې دي. عطا محمد نور په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې له ولسمشر غني سره د ټاکنو سولې پروسې امنیتي وضعیت په ځانګړې توګه د افغانستان او شمالي ولایتونو پر امنیت بحث او خبرې اترې کړې دي. خو ویل کېږي چې عطا محمد نور له ولسمشر غني سره په دې مجلس کې د خپل زوی لپاره د ملي امنیت ریاست د مرستیالۍ څوکۍ او ځینې نورې غوښتنې کړې دي. ولسمشر ایمانۍ تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. د کورنۍ خبرونو پر دوام بهرنۍ خبرونه هم تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. د هم ښه راغلاست او د هم څو بهرنۍ خبرونه. امریکا متحده ایالاتونه پر ایران، شمالي کوریا، روسیې او ځینو نورو هیوادونو لګولي اقتصادي بندیزونه اغیزمن ګڼي. د هیواد د خزانې وزیر ویلي د ځینو سرزورو هیوادونو پر وړاندې اقتصادي بندیزونه تر پوځي اقدام او جګړې ښه انتخاب دی او رغنده پایلې لري. هغه دا څرګندونه داسې مهال کوي چې واشنګټن تازه په یو شمېر ایراني او اروپایي کمپنیو چې له روسیې څخه جرمني ته د ګازو د نللیکې د غځولو چارې پر مخ بیایي بندیزونه اعلان کړي او د امریکا متحده ایالاتونو د صنایعو پلاوي پر مسکو د لا زیاتو بندیزونو بحث پیل کړی دی. پر ایران بل سایبریایي برید شوی دی. د دې هیواد د مخابراتو وزیر ویلي دا تر یوې اونۍ په لنډه موده کې د دوی پر کمپیوټرونو دویم برید دی چې شنډېږي. هغه زیاته کړې چې د دې انټرنیټي برید کې د استخباراتي ادارو د اسنادو د پټولو هڅه شوې ده. ایراني چارواکي وایي د دې سایبریایي برید عامل استخباراتي ادارې تشخیص کړي او د هغوی هکران هم تعقیب کړي دي. درنو لیدونکو له دې سره سم د نن شپې خبرې ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مننه کوم. تر بیا د خدای په امان.